د اسلامي امارات لخوا تازه زبردست اقدام. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په څلورو ولایتونو کې د ځانګړو زده کړو مرکزونه جوړیږي. دا چې کوم ولایتونو کې جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د هیواد په څلورو ولایتونو کې د ځانګړو زده کړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په استولو سره ویلي دي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مشرتابه د کڼو او ړندو معلولیت لرونکو کسانو د ملاتړ په خاطر په تخار، جوزجان، فاریاب او هلمند کې د ځانګړو زده کړو مرکزونو د منظورۍ حکم لاسلیک کړی دی. ویل شوي دي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره اوسمهال د هیواد په کچه د تخنیکي او مسلکي زده کړو 301 یا فعال مرکزونه لري چې له دې جملې 14 مرکزونه یې ځانګړې زده کړې وړاندې کوي او د یادو معلولینو قشرونو تر پوښښ لاندې نیسي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مرا سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.